جنرال خوشحال سعادت یو ځل بیا د لنډغرتوب پر وړاندې خپل مقاومت څرګند کړ. سلام او مینه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. ملګرو که چېرته زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ چینل خامخا درسره سبسکرایب کړئ. د طلوع تلویزیون سره د خوشحال سعادت د مرکې څو مهم ټکي په دې ډول دي. خبریال ترې پوښتي داسې ویل کېږي چې د شهیدانو په ورځ تاسو په امر ځانګړې کتې زموږ د هېوادوالو سره ډېر جدي چلند وکړ او هغوی په لغتو ووهل او په ډېر بېرحمۍ موټرونو کې لاس تړلي ور وغورځول. تاسو د ځانګړې کتې دا برخورد د دغو اشخاصو سره څنګه سنجوئ؟ آیا دا د قانون خلاف کار نه دی؟ خوشحال سعادت په ډېر زړورتوب سره ورته په ځواب کې وایي کوم هېوادوال؟ هغه هېوادوال چې زموږ یو عسکري په خپل سر په بدله یې د همدوی ساتنه کوله په شهادت ورسوو. په ښار کې هوایي ډزې کول، د خلکو ځورول، دوکانونه چور کول، خلک په ویره کې اچول، ښار کې لنډغري کول، آیا د شهیدانو ورځ په همدې ډول خلکو لمانځي؟ د همدغه خلکو څخه د هغوی د شهیدانو په باره کې پوښتنه وکړئ چې دوی څومره معلومات د خپل شهیدانو په اړه لري. د دوی موخه د شهید د اونۍ لمانځل نه بلکې لنډغري ترسره کول دي او اوس هغه وخت تللی دی چې دوی به لنډغري کوله او پوښتنه به یې نه کېدله. که دوی دومره ناران وي رادې شي موږ سره د یو ځای د جنګ په لومړي خط کې د دښمن په مقابل کې وجنګېږي. بیا به موږ هم شهامت وستایو. په ښار کې د خلکو ځورول آیا دا شهامت ده که لنډغري ده؟ خبریال بیا ترې پوښتي ستاسو په شخصیت کې تر ټولو لوی سپکاوی چې هېڅکله به مو هېر نه شي چا کړی دی؟ خوشحال سعادت ورته وایي کله چې زه په ځانګړې کتې کې وم او د خپل سر په بدله مو خپله وظیفه په مېړانې ترسره کوله او د خپلو هېوادوالو ساتنه به مو کوله، خو کرزي موږ ځانګړې کتې ته د امریکا د مزدورانو خطاب وکړ او موږ یې د هغوی خدمتګاران وبللو په داسې حال کې چې موږ تل د خپلو خلکو لپاره قرباني ورکړې او د دوی لپاره مو زیاتې قربانۍ ورکړي دي چې دغه سپکاوی به مو هېڅکله هم هېر نه شي. خبریال مخکې ترې پوښتي آیا کرزی په خپله دوره کې تاسو سره لیدلی وو؟ سعادت ورته وایي نه، کرزی موږ ته هېڅکله د افغان په سترګه نه کتل او نه یې موږ ته کومه پاملرنه کوله. خبریال ترې پوښتي د تعصب او تعصبګر په هکله تاسې څه وایئ؟ سعادت صاحب ورته وایي لکه څنګه چې سرطان د انسان لپاره خطرناک دی همدارنګه تعصب هم د افغانانو لپاره خطرناک دی. زه به درته خپله 2004 کال کیسه وکړم. هر کله چې په 2004 کال کې زه د ځانګړې کتې کې وم نو یوې ترهګرې ډلې په وړاندې د عملیاتو ترسره کولو امر موږ ته وشو. د شپې لخوا موږ 10 نفریزه ډله د عملیاتو په ځای کې ښکته کړل شو او تیارې راڅخه لاړې. کله چې موږ عملیات شروع کړل د ترهګر مشر د جوماتونو په لاوډسپیکرو کې اعلانونه وکړل چې کفار راغلي راوځئ او په وړاندې جهاد ترسره کړئ. له دې وروسته موږ ډېر کلک برخورد سره مخ شو، بېرته شاتګ ته اړ شو. کله چې مو الوتکې مرستې ته راغوښتلې نو په هغوی هم راکټیز او د نورو وسلو بریدونه شروع شول. زمینه مساعده نه شوه چې موږ پورته کړي. موږ تر نامه پورې په خټو کې ډوب وو، دومره ستړي وو چې هېڅ حرکت مو نشو کولی. مرمۍ مو په خپلو سترګو لیدلې چې تر څنګ مو لګېدلې او مرګ به مو په خپلو سترګو لیده. زما په ښي طرف کې یو پنجشیری او چپ طرف کې یو هزاره و چې هغه وخت دوی زما ورور، زما خور، زما پلار او هر څه ول، خو دا هېواد د ټولو ده او موږ به ترې ساتنه کوو.